په سلو کې 100 روپۍ زکات دی 2.5 نو چې یعنې دا 100 روپۍ تر الله درکړي ګوره او الله دې ته دا هم نه وایي چې ټولې ولګوه وایي 2.5 ته ورکړه 2.5 او یو سړی د هغه مال نه چې الله وله ورکړی دی په هغې کې 2.5 مو ورنه کړي نو سوچ کوو د دې انسان دې حال ته او د دې بدبختۍ ته الله نعمتونه را کړي دي الله ویې لګوه بیا خو ښه ولګوه ښه نو الله ویې لګوه نو الله ته فایده ده نه فایده تا ته ده او بیا د نورو مؤمنانو ته ده فایده هم ټوله ستا ده د دې سره مال حدیث کې راځي د صدقو د زکات سره مال ډېرېږي برکت پکې راځي نو فایده بیا هم ستا ده ثواب درته هم میلاویږي فایده ستا ده